ځوانان ټول وژني ذوالقرنینه او ډیریږي کونډې. ځوانان ټول وژني ذوالقرنینه او ډیریږي کونډې. ولې بیا 2 او 3 کوزدې کوو؟ ځه ته ووایه. سلامونه، مینه او درنښت د فیسبوک درنو لیدونکو او اورېدونکو. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست او وخت مو تر دا مهاله پورې په خیر وي. د ځانګړو ادبي مرکو په ترڅ کې مې نن مرکه د مبارز او تکړه شاعر ذوالقرنین پاچا صاحب سره ده. کېدای شي تاسو یې له نامه سره ډېر اشنا یاست. پاچا صاحب خدای مو راوله. خدای دې لومړی سوله راولي او بیا دې خدای تاسو غفران صاحب راولي چې موږ مو د مرکې وړ وبللو او موږ ته مو وخت راکړی. په راتلو مو زیاته خوشحاله سو. زیاته مننه پاچا صاحب. لومړی که لیدونکو او اورېدونکو ته خپل ځان ور معرفي کړئ. لومړی خو موږ او تاسو د یوې سیمې او د یوې علاقې خلک یو. انشاءالله تر ډېره بریده سره پیژنو. خو بیا هم زه د ګلستان په نعت الله کاریز کې زیږېدلی یم او دا مهال د خپل پښتانه قام مبارزه ورته وایسته، غورځنګونه ورته وایسته، په همدغو چارو کې بوخت یو. انشاءالله د ماشومتوبه څخه زموږ دغه لاره او اوس هم په دغه لاره کې روان یو. پاچا صاحب واده مو کړی دی؟ هو واده مو کړی دی الحمدلله. د مور پلار په خوښه که نه مین وست؟ یاره خو هغه شاعر وایي ملا صاحب مه تړه نکاح د دې خاموشې جنۍ، په بل مینه د ازار به یې په تا پورې سي. په پښتنو په سیمه کې په 100 کې 2 هم داسې نه دي سوي چې هغه د زړه په خوښه کړي وي. خو بیا هم ما شکر کې د خدای شکر دی، ژوند مې ډېر ښه برابر دی، د خدای څخه ډېر راضي یم. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې تاسو زندان ته هم لاړست. د زندان ژوند څه ډول و؟ او خدای دې قبول کړي. هغه ژوند مې په ټول ژوند کې پر ثواب او د اتکاب په نیت باندې پر ځان باندې حسابلی دی. د باچهي ژوند ولو. خدای دې هر سړی وار بوځي، د سړي د زړه څخه ډار باسي، ویره باسي زندان. او لومړی ادب ته کله راغلاست؟ شاعري مو کله پیل کړه؟ ولې مو پیل کړه؟ لامل یې څه و؟ یاره خو د ماشومتوبه څخه مې د دغه ټپو لنډۍ سره مینه وله. زما به ډېرې زده وې، 100 1.5 سل به مې دغه د ټیپ شپې په وخت کې دا به مې په یاد زده وې. او مدرسه کې به موږ مقابلې سره پکولې چې ستا ډېرې زده دي که زما ډېرې زده دي. بیا چې کله په 2006 کې زه پر د صدام حسین دغه ډول مین وم، ډېر کم وم لکه پر دا اوس پر منظور پښتون باندې. کله چې هغه په دار کړلو نو بیا زما پلار د اختر په ورځ راته وویله چې ته راسه د تاریخ یې ولیکه. زه د پلار سره ناست وم، زما پلار ته دې خدای جنتونه ورکړي. د پلار سره ناست وم، ما تاریخ لیکلو، هغه رانه غزل سوله. نو بیا پلار وایي دا خو دې غزل ولیکله. ویل تا مخکې هم لیکلې؟ ما ویل ما مخکې نه ده لیکلې. نو بس د همدغې ورځې څه مې شاعري پیل. خپل لومړی شعر مو یاد دی؟ هماغه لومړی شعر مو یاد دی که نه؟ یا یېر مې دی، هغه مې نه دی په یاد. پاچا صاحب د شعر و شاعري تر څنګ لیکوالي هم کوئ؟ یاره لیکوالي هم لکه شاعري دومره ډېر ګران کار دی. خو د مولوي عواف صاحب څخه زه ډېر متاثره یم، هغه چې ستاسو محترم ورور دی. زه زیاتره وخت د ده څخه دغه پوښتنې کوم په دې اړه باندې. خو لیکوالي کله ناکله هغه د ټولنیزو رسنیو پر مخ عام لیکوالي نه وي، صرف تشې خبرې وي د خلکو د ویښتابه دپاره. هغه څه نشروم چې څنګه دا کام راویښېږي. نور مې څه داسې نه دي کړي چې ځان ته په لیکوال ووایم. او کومه شعري ټولګه مو تر دا مهاله پورې چاپ سوې ده پاچا صاحب؟ هو یوه شعري ټولګه مې چاپ سوې ده، په جنازه کې مې رقیب ولاړ دی، دغه ستاسو مخ ته پرته ده. درنو لیدونکو او اورېدونکو، دا د ذوالقرنین پاچا صاحب لومړنۍ شعري ټولګه ده، په جنازه کې مې رقیب ولاړ دی. او پر دغه بل اړخ باندې د پاچا صاحب یوه غزل او همداراز د ده یو انځور هم شته. پاچا صاحب په جنازه کې مې رقیب ولاړ دی، دغه نوم ولې انتخاب کړ؟ لامل یې څه و؟ او په جنازه کې مې مختوره رقیب هم ولاړو، بیرته مې وکاږئ له سره جنازه مې وکړئ. دښمن هر کله موږ په خپلو وژلي یو او بیرته هغه خپل مجبوره دی چې فاتحې لم درله راسي، جنازې لره هم درله راسي، غمرازۍ لره هم درله راسي. نو د همدغه خاطر باندې ما دا نوم ورته انتخاب کړو چې په جنازه کې مې رقیب ولاړ دی. ځکه دښمن موږ په خپلو وژني، دښمن هېڅکله دومره زیات موږ نه وژلي څومره چې موږ خپلو وژلي یو. په همدغه خاطر مې دا نوم ورته انتخاب کړو. یعنې کله چې ستاسو کتاب چاپېدی په همهغه وخت کې هم تاسو یو مبارز شاعر واست، په هغه وخت کې هم تاسو مبارزه کوله؟ په هغه وخت کې هم ستا په دې کتاب کې داسې ډېر څه سته. ما ته په هغه وخت کې خلکو ویله چې ته داسې شعرونه لیکې او داسې خبرې کوې. په هغه وخت کې په چمن کې ډېر بد حالات ولو، ژوندي انسانان ورکېدله، انسانان په سپیو خوړل کېدله.
خو ما ویل خیر مرګ یوه ورځ راځي، خو زه بس د یو داسې څه په لټه کې وم کوم څه چې اوس راباندې پېښ شوله، هغه وخت کې ما دغه شاعري کوله. او دغه په جنازه کې مې رقیب ولاړ، دغه کتاب لیدونکي او اورېدونکي په کومو کتابپلورنځیو کې چېرته ترلاسه کولی شي؟ دا کتاب ما خو خپله تر اوسه پورې نه ما ځان ته شاعر ویل دي او نه زه د شاعر نوم د ځانه سره لیکلی شم، ځکه شاعري ډېر ګران کار دی که سړی شاعري کوي. دغه زموږ هغې خو هسې هغه سیمه ییزه شاعري ده، هسې د لفظونو وډل د سره یو پر بل سره یږدو. خو بیا هم چې دا کتاب چاپ سولو، هغه کتاب په کوټه کې، په کندهار کې، په هلمند کې، در پېښوره پورې ورسېدی، در کابله پورې ورسېدی، په تقریبا په ټولو پلورنځیو کې خلاص سولو. نو هر پلورنځي والا ته به مې دوه واره ولېږئ، هغه کتاب ټول خلاص سول، اوس نسته، یوازې د پی ډي اف د لارې سته راسره. ملګري کولی شي د پی ډي اف له لارې ترلاسه کړي؟ او نور خلاص خو بیا هم دغه د چمن حافظ کتابخانې والا څو ځله غوښتنه راسه کړې ده چې موږ ته هغه دغه اثار یې راکړه، موږ یې دوباره برته چاپوو. خو د ملګرو غوښتنه وه چې یا دوباره یې ما په چاپوه، پر دویم کتاب باندې کار شروع کړه. باچا صاحب، تاسو په یو بیت کې وایاست د ریا مسلماني ده، بې معنا مسلماني ده، پټ په زړه کې پر ما ژاړې، څه د غلا مسلماني ده. که یې لیدونکو او اورېدونکو ته دغه بیت لږ واضح کړئ. یاره وایي د ریا مسلماني ده، بې معنا مسلماني ده، پټ په زړه کې پر ما ژاړې، څه د غلا مسلماني ده. دا دلته ورور پر ورور باندې په ښکاره نسي ژړلی، د پنجابیزم د استعمار د ویرې څخه. ملا امام پر مقتدیانو نسي ژړلی، د کام خان د خپل کلي پر خلکو باندې نسي ژړلی، د دې سیمې مشر پر خپل ولسو پر عوام د دې خلکو د لاسه نسي ژړلی. نو په همدغه خاطر کې دغه بیت کې ما دلته چې څه راونغښتل هغه دغه چې ولې موږ دومره د مسلماني، خو که سړی ووایي چې د مرګ د خدای په لاس دی او په زړه کې ووایي چې یا مرګ د زورورو په لاس کې دی، نو دا خو منافقت راغلی په دې کې، او د منافق مقام به په دوزخ کې در کافر لوړ وي. نو زه د همدغه منافقت څخه د خلکو د رایستلو دپاره مې همدغه بیت ولیکلو. او باچا صاحب، لیدونکي او اورېدونکي په تمه دي، ګڼې ادبي پوښتنې پاتې، خو څه خواږه درڅخه اورو، څه راباندې لوروئ؟ یاره څه داسې سره نسته، وایي هم رکیب په احتجاج دی او هم یار په احتجاج دی، هم رکیب په احتجاج دی او هم یار په احتجاج کې، هم ګودر په احتجاج کې، هم چنار په احتجاج کې، او په مشرق او په مغرب کې به بل هم یو داسې ملک وي، په مشرق او په مغرب کې به بل هم یو داسې ملک وي، هم عوام په احتجاج کې، هم سرکار په احتجاج کې، او نه پوهېږم چې څه کېږي څه راتلونکي پر دې خاوره، نه پوهېږم چې څه کېږي څه راتلونکي پر دې خاوره، هم دشت په واویلا دی، هم بازار په احتجاج کې. ای ژوندي انسانان ورک دي، د ځنګل غوندې قانون دی. غفران صاحب و ای ژوندي انسانان ورک دي، ای ژوندي انسانان ورک سي، د ځنګل غوندې قانون دی، د خپل ورک بچي لپاره هر یو پلار په احتجاج کې. زورور هم په لاریون دي او کمزوري خو نو ناست دي، زورور هم په لاریون دي او کمزوري خو نو ناست دي، دا بیړۍ پر غر کېدو د انتظار په احتجاج کې. او وای په جنت جنت وطن کې د یوې ګولې په سوال یو، په جنت جنت وطن کې د یوې ګولې په سوال یو، هم غریب په احتجاج کې هم مالدار په احتجاج کې. دا خو موږ چې پرون مو دغه مور خاوره سودا کړه، دا خو موږ چې پرون مو دغه مور خاوره سودا کړه، نن کارکون په احتجاج کې، نن سالار په احتجاج کې. او وای دا احسان د پی ټي ایم دی، برکت د پی ټي ایم دی، دا بیت ماته په خپله ډالۍ وي. او وای دا احسان د پی ټي ایم دی، برکت د پی ټي ایم دی، چې د هر ظلم خلاف مو نن هر ښار په احتجاج کې. ډېر ښه. باچا صاحب، کوم شعرونه ډېر لیکئ، حماسي، انقلابي که عشقي؟ یاره خو زه به دا درته ووایم، ما ته خپله چې ښه خوند راکوي حماسي او انقلابي شعرونه خوند راکوي، ځکه موږ غلامان یو، او د غلام دپاره تر ټولو فرض او اړینه چې د ازادي ده، او په خلکو کې شعور نه عشقي شعرونه راوستلی سي، نه بل څه، یوازې حماسي او انقلابي شعرونه راوستلی سي. او تاسو کوم خپل شعرونه کوم ډېر لیکلي دي په دغه درې شعرونه کې؟ یاره خو دلته بېبختي دا ده، زه د یو څه سیمه ییزه شاعري هم ورسره کوم، هغه باندې به مې زیات لیکلي، خو خدای دې توفیق راکړي چې موږ د کام لپاره حماسي او انقلابي شعرونه ولیکو. هغه د شاعر چې کوم حق جوړېږي، د ټولنې چې کوم حق پر شاعر جوړېږي، خدای دې وکړي چې هغه حق ادا کړو. سندرې مو شعرونه مو تر دا مهاله پورې کوم سندرغاړي ویل دي که نه؟ هو د څه ناڅه ویلي دي، تقریبا د کوټې څخه تر کندهاره پورې تقریبا
عبدالرازق افغان شوقي دی، نعمت شوقي دی، شاپاروک دی، ولید ارمان دی، خان شوقي دی، داسې نو نور ډیر دي. خو تقریبا دا پخوا بیخي ډېر و، تقریبا 25 سندرغاړو ته ما سندرې ورکولې. اوس مې ډېره کم کړي دي د ناروغۍ په خاطر او د غورځنګ په خاطر باندې. او دغه سندرغاړي به اوس هم د شعرونو د اخیستلو غوښتنه کوي در څخه؟ هو همدا نن چې تا زنګ راته ووهللو غرمه په همدغه بوخت ولم. خدای دې دغه راته وکړي چې موږ نور دغه لړۍ ودرو او یوازې و انقلاب ته وخت ورکړو. نو فکر کوي د پښتنو لپاره به انقلاب کوم خواږه ولري؟ ولې نه؟ وایي چې په پوښتنه خدای پیدا کېږي، نو ازادي خو به ضرور پیدا کېږي چې هلې ځلې سړی وکړي. هغه یو چا لیکلې وله، وایي څوک په اوبو چې لمبېږي هغه یوازې جامې بدلوي، او څوک چې په خولو لمبېږي هغه تقدیر بدلوي، او څوک چې په وینو لمبېږي هغه تاریخونه بدلوي. نو دا پی ټي ایم چې کوم غورځنګ دی یا کوم تحریک روان دی دا ټول د وینو لوبه ده. دا به ضرور موږ تاریخ بدلوي، زموږ تقدیر به بدلوي. پاچا صاحب ویل کېږي چې ردیف او قافیه د شعر جامې دي. د دې ترڅنګ په شعر کې آهنګ او همداراز خیال څومره مهم دی؟ دا ټول یو لازم او ملزوم که ورته ووایو ټول سره تړلي دي. لکه د لمانځه دپاره چې اودس ضروري دی، د جامو پاکوالی ضروري دی، د ځای پاکوالی ضروري دی، د کعبې ته مخ کول ضروري دی. همدغسې آهنګ، رواني، ردیف، دا هر څه یو بل سره تړلي دي. دا که ځینې ایسته کړې نو بیا خو غزل نه سو، شعر نه سو، بیا خو د نثر خواته خبرې اوړي. پاچا صاحب یوازې د ګوتو په شمېر پوښتنې پاتې، خو اوس څه خواږه در څخه اورو لیدونکي او اورېدونکي یو ځل بیا په تمه دي. نو وایي ای د جانان غمه پر لیمو باندې دې ګرځوم، ای د جانان غمه پر لیمو باندې دې ګرځوم، خپل مې یې قریب مې یې وژو باندې دې ګرځوم، او ای زما زړګی لکه غړی ما خیرات کړلې، ای زما زړګی لکه غړی ما خیرات کړلې، ځکه خو د ښکلو پر کورو باندې دې ګرځوم. ډېر ښه، ډېر ښه. او ای ته مې د دردو په ژبه مخکې پوهېدې کله، ته مې د دردو په ژبه مخکې پوهېدې کله، او دا ځلې که راغلې پر زخمو باندې دې ګرځوم، او شرط مې ځینې وګټي له سولې چې تا نه غواړي، شرط مې ځینې وګټي له سولې چې تا نه غواړي، کور پر کور ورځو پر پښتنو باندې دې ګرځوم، او نه مې درته وویل ذوالقرنینه مینه مه کوه. دلته شاعر وځان ته ګوره چې خشم کوي که غصه کوي، وایي نه مې درته وویل ذوالقرنینه مینه مه کوه، اوس لکه رنځور پر زیارتو باندې دې ګرځوم. ډېر په زړه پورې، ډېر ښه. پاچا صاحب د خپلو شعرو ترڅنګ بل د کوم شاعري زیاته خوښېږي په اوسني وخت کې؟ د هر چا ښه شعر مې خوښ دی، د هر چا ښه شعر مې انتخاب دی. هغه که په لر کې وي که په بر کې وي، ډېر ښه شاعران سته. هغه که په نومونه اخلو تقریبا په ساعتونو وختونه به ونیسي. زما د هر هغه شاعر چې کام ټولنې ته ګټه رسیږي، په یو چا کې شعور راولي، هغه شعر زما انتخاب دی. پاچا صاحب موږ چې ټولنیزو رسنیو څارو او ګورو یې، ستاسو شاعري ډېره زیات تر سترګو کېږي او تاسو شعرونه ډېر زیات لیکئ. د هغه یوه شعري ټولګه مو چاپ شوې ده که نور چاپ اثار هم لرئ؟ یاره دوم کتاب مې در ناچاپه دی، خو لا پوره نه دی، بشپړه نه دی. کوشش کوم چې خدای مې خلاص کړي او ولیکم. اقتصادي ستونزه خو به نه وي؟ نه، اقتصادي ستونزه داسې خاص نشته. ملګري ستا هغوی څو ځلې راته ویلي دي چې ته کار برابر کړه، خو کار زما د خوا ولاړ دی. د خلکو د اقتصادي ستونزې د خوا څه خبره نشته. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو او اورېدونکو، د مبارز شاعر ذوالقرنین پاچا صاحب سره زموږ ادبي خواله پای ته رسېږي. پاچا صاحب په وروستیو کې ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ ځوانانو ته همدغه یو پیغام دی. زه وایم هر ځوان باید د ځانه څخه کامي تبلیغي جوړ کړي، چې په ناسته وي که په ولاړه کې وي که په سفر کې وي، چې هر چیرته وي باید د کام تبلیغ ورته وکړو، خپل دښمن ورته په ګوته کړو. موږ ته منظور پښتون هغه دښمن را په ګوته کړی دی. یوازې او یوازې د خپلواکۍ د ازادۍ لپاره کار وکړو، او نور تر هغو پیغورونو سره تیر سو چې ستا مشر داسې وکړل، زما مشر داسې وکړل، ستا د تنظیم ستا د ګوند مشر داسې کول، زما مشر داسې کوله. موږ دښمن ته موږ ټول یو یو، هغه که سپین مري که تور مري دواړه ورته یو یو. خو دغه پر ځای د دې چې موږ یو بل ته پیغورونه سره ورکوو، د مبارزې په لر کې خنډونه سره جوړېږو، د دې ټوله ګټه او دښمن ته او د ټولو زیان چې دی دې کام ته رسېږي. پاچا صاحب له وخت راکولو څخه مو ډېره زیاته مننه. زه پوهېږم چې تاسو په مبارزه بوخت یاست او بوختیاوې مو زیاتې دي. په دغسې بوخت وخت کې د
وخت راکولو څخه مو یوه نړۍ مننه. ډیره مننه. کوربدانۍ خو موږ ستاسو وایو چې تاسو موږ ته وخت راکړئ. خدای مو تل راته سرلوړي لره، در باندې ویاړو چې زموږ غریبانو ته مو وخت راکړئ. ما لومړی هم درته وویله چې زه در اوسه پورې له د شاعرانو کې نه ځان مې حساب کړی دی نه ځان پکې حسابوم، ځکه شاعري ډېر لوړ کار دی، دا زموږ د وس کار نه دی. بادشاه صاحب دا خو ستا نظر دی، خو خلکو ته باید ډېر څه نو د خلکو د هر یوه د مینې څخه یو افغانستان مننه کوم. ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا و مبارز او تکړه شاعر ښاغلی ذوالقرنین پاچا صاحب چې زموږ سره ډېر خواږه ادبي خواله درلودل. د ځانګړو ادبي مرکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري. په ترڅ کې به یې ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او ادبپوهان راسره مېلمانه وي. شاد اوسئ.